د کې ډاټ د یوټیوب درنو لیدونکو ته او څومره هم ملګرو چې زموږ یوټیوب سبسکرایب کړی دی هغه ټولو ته السلام علیکم. مینه، احترامات او بیا ډېر زیات خوشحاله یم چې په لږه موده کې زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه تاسو دومره په ګڼ تعداد سره ملګرو سبسکرایب کو که هغه د هر هېواد نه او زموږ په دغه ویډیوز باندې خپل نظر شریکوي د هغه ټولو منندوی یم. زما په خپه باندې چې تاسو دغه کومه سپلۍ ولیدله پنجهداره دې ته په کې ډاټ کې وایي زلمي پنجهدارې سپلۍ. په دې کې زموږ سره اووه رنګه دي. یو دغه براون رنګ دی چې ما په خپو کړی، دغه شانته پکې بلو، دغه شانته پکې بلیک تور، دغه شانته پکې میټ مسترډ رنګ چې ورته وایي، په هغې کې بیا چمکدار، بیا پکې لږ ساده، بیا پکې مونږ د سپینې سپلۍ د دغې پنجهدارې سپلۍ هڅه کړې ده. او زه به تاسو ته یاده کړم چې دا چې ده نو دا میډیکیټډ ده، دا نرمه ده، د دې دا ځای هم نرم دی او ډېر په خوارۍ باندې دا جوړه شوې ده. پنجهدارې به تاسو ډېرې لیدلي، دا نه یم چې تاسو به نه یې لیدلي، تاسو به نه یې په خپو کړي. په دې کې زموږ سره شنیل والا هم دي، د شنیل د کپړې نه داسې جوړې دي، هغه هم زما په سوشل میډیا به تاسو کتلي. خو دا اووه رنګه چې پکې مونږ انتخاب کړي دا هغه رنګه دي چې دا په دنیا کې هر څوک خوښوي. تور رنګ، سپین رنګ، بلو رنګ، براون رنګ او دغه شانتې مسترډ رنګ. هغه مسترډ سپلۍ چې زه یادوم هغه دا رنګ دی. په دې کې بیا چمکدار مسترډ هم زموږ سره شته. نو په پنجهدارو باندې زه بار بار ځکه خبره کوم چې په دې باندې مونږ ډېره زیاته خواري کړې ده، د دې په ډیزاین باندې، د دې په کله وړه باندې، او دا ډېر مزیدار دي. چا چې هم په خپو کړي دي، چا چې هم زموږ نه وړي دي نو تعریف یې کړی دی. بیا به د دې تر څنګ زه راشم ما په چپلې بوټ باندې به خبره وکړم. هم سپلۍ ده او هم بوټ دی. په دې کې زموږ سره اوس کم از کم 5 رنګه دي. تور دی پکې، سپین دی پکې، دغه شانتې په دې کې میرون دی او دا راسره ډېر لږ پاتې دی. دا بیا یا خبر چې جوړ شي یا نه. دغه میرون رنګ دی په دې کې، او په دې کې دا ډېر مزیدار دی دا تور. او په دې تور کې بیا بلو هم دی زموږ سره. 4-5 رنګه زموږ سره دا چپلې بوټ دی. یو پکې یو رنګ زه ښیم، دا رنګ دی، دې ته وایي مالټه رنګ. نو دا چپلې بوټ هم میډیکیټډ دی، تاسو به خپله خوږئ، ډېر زیات مزیدار. او چا چې مې استعمال کړی دی نو چې څوک بوټ نه استعمالوي او دا یې استعمال کړی دی، خوښ شوی دی. بیا په دې کې زموږ سره نوابي چپلې بوټ، دا په 2 رنګو کې دی را سره. دا براون رنګ دی او ډېر سپک، ډېر مزیدار دی. دې ټول ټال وزن به یې د دواړه چې زه راواخلم نو 4-4.5 ګرامه. دا د شوګر د مریضانو لپاره. په دې کې بیا زما سره تور رنګ، دا تور رنګ. نو دا هغه خصوصي څیزونه دي چې زه تاسو ته ښودل غواړم. بیا دا سپلۍ چې دی یو ځل واخیسته، په دې کې زموږ سره رنګونه شته، 2-3 رنګونه پکې زموږ سره شته. په دې کې تور رنګ هم دی دغه شانتې. بیا دا زلمي سپلۍ ده، دا رنګ هم په ختمېدو دی. زما سره به زیات نه زیات 15-16 جوړې پاتې، که د چا د سایز پکې و، د چا پکې نصیب و، چونکې دا ختم دی دا رنګونه. بیا دا زموږ سره سمارټ زلمي، دا دومره ښایسته سپکه سپلۍ ده او دا هم میډیکیټډ ده. په دې کې زموږ سره 2-3 رنګه دي. یو دا تور رنګ دی په دې کې، یو په دې کې دا رنګ دی، یو په دې کې دا رنګ دی، او یو در سره زه په تصویر کې شریکوم چې هغه میټ رنګ دی، زیړچکی رنګ دی او هغه هم ډېر زیات مزیدار دی. عبدالله زه به دا راواخلم، دا نوروزي. په دې کې مونږ په فرمایش باندې توره هم زموږ ملګرو نه جوړه کړه، دا میډیکیټډ نه دا شوه. او یو بله سپلۍ ده چې هغه زموږ سره 8-9 رنګونه لري، دا میډیکیټډ نه دي. زه ځکه وایم چې دا چې چا استعمال کړي پې پوهېږي، خو دا میډیکیټډ نه دي، خو پایدارې دي که نه. نو دغه 2 نوروزي او دغه کرن خان سټایل سپلۍ چې ده، دا داسې د پاڼې غوندې څوکۍ چې جوړه ده، نو دا پکې میډیکیټډ نه دي، دغه شانته جالدارې سپلۍ چې زموږ خپل ډیزاین دی. نو په کې ډاټ کې تاسو دا ټول څیزونه، دا ټول توکي، د دې تر څنګ څادرونه، پکولونه، وسکټونه. مونږ چې کوم وسکټونه تاسو ته په پیج کې ښیو هغه مونږ تاسو له په اډر باندې تیارو. دغه شانتې دا کالي چې زما په غاړه دي، که دغه ډیزاین ستاسو خوښي، نور کالي چې مونږ وخت په وخت پکې عکسونه اخلو یا پکې زموږ ویډیوز راځي، هغه مونږ تاسو دپاره دغه نوي ډیزاینونه یا ستاسو په فرمایش یا د دې نه ورته که ستاسو د خوښې کوم فرمایش چې نه ستاسو دا خو هم ښه دي، خو زمونږ دا د فرمایش دی پکې چې یاره مطلب دا دی چې د ما اوس دا بادامي رنګ کالي دي، که تاسو وایئ چې دې کې تور، بیا وایئ چې نه دا پټۍ دې پکې نه وي، بیا وایئ چې یاره دا کالر دې داسې نه وي، هغه بل کالر دي، یا لستوڼۍ داسې یا بټنې، دا تاسو پورې اړه لري. نو که ستاسو د ماشومانو د زنانو کالي چې دي هغه زموږ په پیج کې تاسو وګورئ، ځان له پکې خوښ کړئ. دغه شانتې د ماشومانو دا ډېر ښایسته
مونږ راوړي دا کالي او دا تقریبا لږ لږ پاتې دي د 4 کالو نه تر 10 کالو پورې د ماشومانو دا دی او د دې سره خپله پاجامه هم ده ورسره لستوڼې هم دي کومې زنانه چې ګوري هغه پوهېږي چې څوک ماشومان لویوي او په کور کې نو دغه 3 رنګه زموږ سره دغه دي دا ټول توکي کېډاټ د پنجهدارو څپلو دغه رنګونه او دغه توکي ستاسو دپاره ستاسو د خوښې خیال ساتو ستاسو د رنګونو خیال ساتو ستاسو د پایدارۍ دپاره د کالي د کپړو مونږ غواړو چې هغه کپړه راوړو تاسو دپاره چې تاسو پکې کالي جوړوئ چې کم از کم څه وخت خو کار وکړي که نه نو هغه که د زنانو کالي که د نارینه وي که د ماشومان وي تاسو مونږ ته فرمایش راکولی شئ مختلف ډیزاینونه او مختلف رنګونه مونږ تاسو له په کېډاټ کې تیاروو د دې نه ورته که صادرونه که شړۍ که پکولونه که مفلري که د زنانو شالونه دغه ټول توکي په سوشل میډیا کې تاسو په فیسبوک په انسټاګرام په ټویټر خو چونکې دلته اوس کار نه کوي په پېښور کې خو بهرحال زموږ ټویټر هم شته خو اوس دلته کار نه کوي انسټاګرام ټیک ټاک فیسبوک او زموږ یوټیوب دغه ټول توکي په دې باندې تاسو وخت په وخت ګورئ نو که تاسو زموږ واتساپ شمیره دغه لاندې تاسو ګورئ که زموږ په واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته اډر راکوئ غوښتنه کوئ فرمایش راکوئ یا که زموږ په فیسبوک یا په نورو سوشل میډیا باندې نو موږ به پوره هڅه کوو چې ستاسو غوښتنه پوره کړو تاسو زموږ نه خفه نه شئ او وایي که نه چې دغه چې دی دا ګراهک دا کوم چې مشتریان دي دا د خدای رحمت دی نو تاسو ټول د خدای رحمتونه څوک چې هم تر اوسه پورې په کېډاټ کې راغلي دي زموږ توکي اخیستي دي هغه زموږ لپاره محترم دي زموږ لپاره قدردان دي او زه بار دا ویډیو ځکه کوم زه غواړم چې د پښتنو دغه برانډ دا چې کوم توکي مونږ نړۍ ته لیږو دا انټرنیشنل شي او تاسو د خوښې څیز چې تاسو پسې بازار ته ځئ او کوم څیز هم خوښي هغه درنه اکثره پاتې شي 20 نور څیزونه راوړئ نو په انلاین باندې زه خپله باور نه کوم د خلکو په خبرو باندې چونکې دغه بې باوري دومره زیاته شوې ده چې هېڅوک باور نه کوي نو د دې پر ضد باندې زه په خپله باندې دغه خپل څیزونه مینیج کوم ورته ګورم د نظر لاندې ساتم په خپلو کسانو باندې نظر ساتم او تر تاسو یې در رسوم او چاته چې تر اوسه پورې په دغه څو میاشتو کې مونږ داسې 3-3.5-400 خلکو ته کورنیو ته دغه توکي ورسول څوک چې ما ګوري نو زمونږ توکي به هغوی خوښ کړي د معیار نه به خبري هغه خلکو پکې بیا مونږ ته آرډرز راکړي نو دا د اعتماد او د باور هغه نښه ده چې یو کس ته یو توکی ورولېږي او هغه بیا تاسو له آرډر درکړي بیا ستا په کېډاټ باندې باور وکړي نو دا زما دپاره د اعزاز خبره ده او کوم ملګري چې باور نه کوي نو زه بیا هم هغوی ته وایم چې تاسو په ما باور کولی شئ دا زما برانډ دی ستاسو د پښتون ورورو برانډ دی ستاسو سره به مونږ کم از کم په دې کې دوکه نه کوو چې ستاسو پیسې به او ټکې به مونږ وخورو تاسو ته به څیز در رسي ها که د کیمرې د وجې چېرته په رنګ کې 19 فرق راغلی د هغې به درنه زه بښنه غواړم که تاسو سایز غلط راکړی تاسو خپل 10 نمبري او ما ته هم 9 ویلي هغه که لږه غلطي شوي هغه هم بیا مونږ سمه کړې ده بهرحال نوی کار دی غلطۍ پکې کېږي نو کوشش او هڅه زمونږ دا ده چې تاسو زمونږ نه خفه نه شئ او تر اوسه پورې چې څومره خلکو هم زمونږ نه توکي اخیستي زه د هغه ټولو منندوی یم په دغه یوټیوب باندې چې څومره خلک یې زمونږ سره مونږ ګورئ زمونږ یوټیوب هم سبسکرایب کړی دی د ټولو مننه کوم لوی اختر مو زما لخوا ټولو ته مبارک او بختور شه خدای دې ستاسو په کورونو ستاسو په چاپېرچلونو کې خوشحالۍ راولي نو دغه ټول توکي چې دي دا په خوشحالیانو کې تر تاسو کېډاټ در رسوي کېډاټ دغه هوډ کړی دی چې ستاسو باور به حاصلوي او زمونږ دغه ژمنه ده ستاسو سره زمونږ دغه سلوګن دی او زمونږ دغه غږ دی چې تاسو کم څیز هم خوښ کوئ په دغه توکو کې مونږ به یې تر تاسو ارومرو در رسو ځکه چې ستاسو باور زمونږ